सारा जी موره دا زما لور ده ماشاءالله دا خو ډیره ښایسته ده ښه خوره زه اوس ځم او د اتوار په ورځ به د واده نیټه کېږدو ټیک د خوره ښه جلات خانه ماله اجازت راکه زه به درنه اوس لاړ شم الله دې دا رشته د خیره سره سرته ورسوي صادقه ته ته دلته څنګه راغلې رخسار ډیر مجبوره وم ځکه راغلم که چا دلته ولیدې نو څه به وایي زه خو ډیره یېرېږم ها سینه چې ابو راشي رخسار مه یېرېږه زه در سره یم که نه خیر خو دی که نه صاحب په خیر راغلی رخسار کوم ځای ده صاحب رخسار په خپله کمره کې ده بیبي ته آواز کړم نه زه به په خپله لاړ شم جی صاحب رخسار یا الله ابو راغې رخسار یا الله ابو راغې رخسار څه شوې ته ولې دومره وېرېدلې ښکاري نه ابو هیڅ خبره نشته رخسار د ټیک خو یې که نه جی ابو زه ټیک یم دلته څوک راغلی و نه ابو هیڅوک نه و راغلی نو دا کړکۍ ولې کھولاو ده دا به هوا خلاو کړې وي ښه رازه ناشته تیاره ده جی ابو ښځې صادق لا تر اوسه کور ته نه دی راغلی پته نه لګي هغه خو د سهار نه ورک دی رخسار رخسار یا الله د صادق خو سمه تبه ده سړیا صادق ته سمه تبه ده ښه ته فکر مه کوه زه ایم ایس فارمسي ته ځم او دوای ورله راوړم صحیح ده ایم ایس فارمسي ته په خیر راغلی زما زوی ته تبه ده مهرباني وکړه دوله راکړه صحیح ده جی 100 روپۍ شوې 3000 روپۍ دا کوپن هم واخلې دا څه دی زمونږ د سټور نه چې څوک د 3000 روپو خریداري وکړي هغه ته کوپن ورکول کیږي په قرآن اندازي کې موټر سایکل موبایل او نور انعامونه ډیره مننه زیبا دا دعایانې واخله جی راکړه زری صادق ته ورکړه چې ښه شي صحیح ښځې په زړه دې څه دی نن خو مې ډیر خدمت کوې نه سړیا څه خبره نشته نه خامخا څه خبره شته تا ته څنګه پتا ولګېده زه ستا په زړه کې ناست یم وایه څه خبره ده زما لګي روپۍ پکار دي ما ته د مخکې نه پته وه نو راکړه که نه ستا نه قربان دا واخله صادقه ته به کله زما باره کې خپل کور والا ته وې ډیر زر به ورته ویم زه نور انتظار نشم کولی ته فکر مه کوه زه به نن مور ته ویم مورې زه تا ته یو ضروري خبره کوم صادقه اول زما خبره واوره دا تصویر وګوره دا هغه جینۍ ده چې موږ درته خوښه کړې ده سبا به یې ښه هوټل ته بوځي ډوډۍ به ورسره وخورې او یو بل به ښه وپېژنئ دا پیسې واخله ښه ښایسته ځان سنبال که زما انګور له ښه عزت ورکه یا الله اوس به څه کوم